جانا څکزي دا ځل د افغانستان وروسته هند تورن کړ چې د ګوادر په پرونی جګړه کې لاس لري. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان ګوادر پر بندر برید جانا څکزي د ګوادر په برید کې د هند استخباراتي اداره ښکېله وبلله. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جانا څکزي د دغه صوبې په ګوادر بندر کې پر حکومتي اداره د برید پړه د هند پر استخباراتي اداره را واچوله. جانا څکزي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په ګوادر کې ډېره اړوند د بلوچ ازادي پال پوځ برید شنډ کړی دی. نوموړي د پولیسو له قوله ویلي چې د ګوادر حکومتي ادارو سره نږدې په دغه برید کې ټول ښکېل 8 وسلوال وژل شوي دي. د ګوادر بندر حکومتي اداره یا جی پی ای کې د ټاکنو کمیسیون او پاسپورت ریاست په ګډون مختلفې ادارې فعالې دي. بلوچ ازادي پال پوځ د اعلامیې په خپرولو سره وایي چې د سیمه کې د آی اس آی ودانۍ په نښه کړي دي. دوی وایي چې د مجید لوا 2 فدایانو د برید کړی او د پاکستان د استخباراتي ادارې غړو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. بلوچ بیلتون پالو د تېرې جنورۍ پر وروستۍ نیټه د بلوچستان په مچ کې هم د پاکستان پر امنیتي اداره ډله ییز برید کړی و چې نږدې 3 ورځې دوام وکړ. د بلوچ ازادي پال پوځ په ګډون 2 وسلوالې ډلې په بلوچستان کې د پاکستان پر ضد له کلونو راهیسې نښتې کوي. دوی د ګوادر بندر پر پراختیا پروژه چې پاکستان یې د چین په همکارۍ پر مخ بیایي په تېرو کلونو کې ورته بریدونه کړي دي. دغه ډله اسلام آباد د بلوچستان د ځایي خلکو د سرچینو پر لوټلو تورنوي او پر پاکستان سربیره چین ته هم خبرداری ورکوي چې له دې پروژې لاس واخلي. د پاکستان حکومت د ګوادر بندر پراختیا پر بلوچستان او دغه هیواد سربیره د سیمې د پرمختګ لپاره اړینه بولي. د لومړی ځل نه دی چې دغه پاکستانی چارواکی د خپلې ناامنۍ پړه پر بل هیواد اچوي. همدا 2 ورځې وړاندې د میرلې پیښه چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي وو د دغې پیښې مسؤل افغانستان بللی و.